وایلو دی د غنمو یاره او سکال در زما له تیرو تیرو لورونو سره تش په پوله راته کښېنه تش په پوله راته کښېنه یاره بس دا دی ناست یم کور ودان ژوندی اوسې د شمع زه بلد یم له لبونو سره اجازه د زه له وکړم بیا به خبرې وروسته کوم لور یا لیر د دوی په ژبه چې لو کوې ګوتې په پرې کې یاره پلر ته دې وایه چې لوګري واچوینه یاره لو Pokembo, casi chinga verko. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د خوست ولایت کې حاضر یم دلته په خوست ولایت کې غنم رسیدلی لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې ګورئ دغه غنم رسیدلی دي او د لونو او د تریشل وخت دی چې کله دا کلیوالو سیمو کې هغه سیمو کې چې مالداری وي حاصلات ترلاسه کیږي بزګري کیږي نو دغسې بیا د غنمو د لو وخت را رسیږي چې غنم پخیږي او له هغې وروسته بیا لو کیږي او د غنمو دانې په تریشل کې ترلاسه کیږي چې تاسو بیا په تصویرونو کې وګورئ چې په پخوا وختونو کې د غوبل په نامه ویل کیږي چې دغه غنمو دانې به ترلاسه کیدي چې په کچرو یا هم خرونو باندې غویونو باندې دغسې په بیلابیلو حیواناتو دا غنم به یو ځای کې په اواره ځمکه اچول کېدل او دا حیوانات به پې ګرځېدل چې هغه د غنمو دانې بلته ترلاسه کېدې چې ځان ته طریقه به یې درلوده هڅه به وکړو که داسې غوبل مو را پیدا کړه هغه به هم تاسو ته په تصویر کې در وښایو خو به ګورو چې د خوست ولایت کې چې اوس د لونو د تریشلو وخت دی او غنم ترلاسه کیږي څنګه ترلاسه کیږي او څنګه بیا دا غنم چې له پیل نه تر پایه پورې چې بیا بالاخره ته وړه جوړیږي او وړه په ډوډۍ بدلیږي پخیږي که نه کوشش به وکړو دغه طریقه به ټوله تاسو ته در وښایو ملتیا هم وکړئ زه هم غواړم چې نن دغه لو وکړم او دا د غنمو پټي ته چې راغلم دلته دا لوګر چې ګورم هغه ټپه هغه سندره راته په ذهن کې راغله چې وایلو دی د غنمو یاره او ګېډۍ راواخله ګېډۍ راواچوه بنګړي راغلي دي نه ماته هم داسې زده نه ده خو اورېدلې مې ډېره ده چې کله هم داسې لوګر ووینې نو دا ټپه دې حتمن په ذهن کې راځي نو ما هم ورته ځان اماده کړی دی لمر هم تیز دی غرمه ده او ډېر تیز لمر دی د خوستیانو په لهجه کې چې غورمه ده غورمه دوی دې ته وایي چې کله لمر تیز وي او
سړی سیزي. نو زه به ډېرې خبرې نه کوم، لوګرو ته به ورشم چې دوی سره به اول لو وکړم، بیا به وروسته ورسره خبرې اترې هم ولرم. ستړي مه شئ ژڼیه ژڼیه جوړیې ریغې په خیرې ستړی مه شئ ژڼیه جوړې په خیرې ستړی مه شئ جوړې ریغې په خیرې. اجازه ده زه لو وکړم بیا به خبرې وروسته کوم. دا لیر لور یا لیر د دوی په ژبه. ما ته خو زدم نه دی، خو که کوم کمی و ښه زه به یې اول خپله وکړم چې کولی شم. ولا دوستانو زه خو یې ستړی کړم ملګرو، ستړی شوم چې شی وکړم، ستړی شوم. دا خوله وګورئ، خوله شوم. آفرین دې تاسو ته چې په دې ګرمي کې په دې لمر کې داسې کار کوئ. لږ تږی یم ما، تاسو راځئ لږ دمه به وکړو. دغلته راشئ، نام دلته تاسو راځئ. وبخښئ لږ اوبه راوړه، دا اوبه وڅښو. مننه، خیر سي. یو څو خبرې به وکړو، ته راشه. دا تاسو اوبه څښئ، وڅښئ، تږي به یې. که دا راته ووایي چې ژوند څنګه دی دې ورځو کې، او چې کله لو وي بیا څنګه؟ نه چې لو وي لږ ستونزې خو وي، ستونزې وي که نه؟ ګرمي ده که نه؟ بلکل نور خو شکر دی ژوند. بلکل. او ته راته دا ووایې چې ستړی شوې که نه؟ والله ستړی خو شوم، خامخا غنمو لو چې کوې ستړیا خو پکې کېده. ستړیا پکې یې؟ ډېره ستړیا پکې. بلکل. ما ته خو دغه څو دقو کې معلومه شه. آفرین دې تاسو ته چې دغه خدمت کوئ. نو دغه حاصلات چې ترلاسه کوئ حتما به ځان او د ماشومانو لپاره هم ساتئ، او د دې تر څنګ به دې ټولنې ته او دې خلکو ته وړاندې کوئ چې یو مړۍ ډوډۍ ورته ورسي. بلکل. څه ستونزې لرئ تاسو؟ دا چې تاسو په داسې حال کې چې 2022 کال دی، یعنې د ټکنالوژۍ کال دی او ډېر پرمختګونه شوي دي په نړۍ کې، چې بېلابېل ماشینونه اوس راغلي دي چې دا لو په ډېر اسانۍ، مثلا موټرې دي او داسې نور ماشینونه دي د موټرو په شکل چې لو کوي، د غنم پرې کوي او بیا ترې شلته ماده کي. نو تاسو ته دا ستونزمن نه دی؟ ستونزمن دی، خو هغه بیا تیل مصرفوي. ښه تیل مصرف. په تیل باندې چلېږي. اوس شته دلته ماشینونه؟ اوس دلته ماشین شته دی، خو تیل خوري. هغه باندې موږ داسې بیا لو نه. څنګه ماشین دی تاسې راوړئ؟ ولې تیلو مصرف نشئ ورکولی؟ نه، تیل مصرف موږ دا هغه دی، وچکالي ده. وچکالي کې د هغه کې پیسې نشته دي، هغه نشته دي، بس دغه لاسو. بلکل. یعنې اوس تاسو کوم ماشین لرئ؟ د بارمې مصرف یم، هغې تیل یم، د دغه تیل چې شي بس بیا مصرف زیات راځي را باندې. ګټه نه کوي، ګټه نه کوي، دومره ګټه نه کوي. تیل کې ماته دې ګټه نه کوي. مشانونه شته، خو په هغه ډول چې په نورو هېوادونو کې دي په ډول مشانونه دلته نه دي. ماشینونه شته خو په هغه ډول نشته چې په نورو هېوادونو کې دي. نه، په ډول نشته. دلته مشکلات ډېر دي. د پخوا په پرتله تیل لوړ شوي دي او بیې قیمته شوي دي. بلکل. نو تاسو دا ماشین راوړئ، خیر که تیل پکې نه وي موږ به یې پکې واچو که څنګه؟ نه، تیل پکې شته دی. بیا هغه ماشینونه چې په نورو هېوادو کې دي، دا ماشینونه هغه رقم صفا یې سم لو هم نشي کولی. بلکل. غنم ځمکې ته غورځوي، چپه کوي یې که نه، دا لو یې صفا نه دی که نه. د تیلو مصرف یې ځان ته دی. د دې وجې بس موږ په لاسونو چې کله کله لو کوئ داسې زمزمې ټپې ترنم کوئ که نه، ځکه دا زړه به مو حتمن تنګېږي. او یو سندره ده که ټپه ده چې وایي لو دی د غنمو یاره. شته. که دا راته لږه لنډه غوندې زمزمه کوي، د غنمو پټو کې تیار ولاړ او لو هم روان دی،
والله خو ما خو داسې زده نه دی که نه خو بیا خیر چې لیدونکي خوشحال شي دپاره به یې دومره ووایو ته راشه ځوانه تم راشه زمزمه یې که خیر بیا به ماشین هم وګورو صحیح ده په شریکه به یې وکړو تاسو یې ووایئ زما هم پوره زده نه ده تاسو سره به یې زمزمه کوم ستونزه نشته لو دی دا غنمو یاره لو دی دا غنمو یاره لرتا دې وایه چې لوګري واچوینه یاره لو چې لو کوې ګوتې به پرې کې یاره چې لو کوې ګوتې به پرې کې یاره لرته دې وایه چې لوګري واچوینه یاره لو لو دی دا غنمو داسې خاصه خو نور ما نه ده زده که نه چې دیم شاید لکه چې وایي چې لو دی د غنمو یاره لو دی د غنمو یاره ګېډۍ راواچوه بنګړي راغلي دي نه او خو دا که نه بس زیاتېږي که نه سمه ده ماشین تاسو راوړئ دا به هم چک کو وبه یې ګوري چې څنګه دی دا ماشین په تیلو چالانیږي او تیل هم دې ورځو کې بیې لوړې شوي دي چې بیې لوړې شي نو بیا د دوی وس او توان نه رسیږي چې دا ماشین نه کار واخلي په دې هیله چې د دوی دا ستونزې ختمې شي تیل ارزانه شي او دغسې ماشینونه لا ډېر شي دا په کوم ډول باندې کېږي ته دوستانو ته هم وښایه لکه سره کم ته چې چلنېږي چلنېږي ولې بندې که اولو بندې مهرباني دا هم ډېر یو ښه ماشین دی نو زه به یې چک کړم چې زه یې کولی شم په دې ماشین او که نه یو دقیقه وبخي دا ماشین که ما ته راکړې او چل یې را زده کړه چې څنګه یې واچوي ما ته یې را نه یې شم کولی ولا ولا لږ سخته دی دا ګل کته دوستانو هر سړی د خپل کار لره پیدا رحمان بابا وایي مونږ همدې ته ښیو چې دا ویډیوګانې تاسو ته وکړو ځکه دا کار ډېر سخته دی دا به واخلي وبخي بیا به نورې خبرې لري ښه تاسو راځئ دوستانو دلته دی سیوري لاندې نو دی پوله باندې به ورته کښېنو نو نه دی پولې راځئ تاسو هم کښېنئ ما سره یا دا پوله مې چې ولیدله اوس مې یو بله ټپه را یاده شوه وایي که نه ته تش په پوله راته کښېنه یاره قربان دې شمه زه بلد یم د لونو سره ته تش په پوله راته کښېنه یاره دا سندره باید تاسو ما ته ووایئ تاسو بلد یئ او زه خو بلد نه یم زه باید تش په پوله تاسو ته کښېنم که څنګه بالکل اوس یې راته زمزمه که لنډه غوندې زه ته راځئ تاسو هم کښېنئ قربان دې شمه مشکله ده زه بلد یم د لونو سره ته تش په پوله راته کښېنه یاره زمزمه خو یې سخته نه چې زمزمه یې نه کړې بیا زه ستړی یم شوم خفه کېږم چای نه څکم زم او ښه مهرباني یاره څه به اونجا نه چې بیخي ولا خدای پام زه مهرباني نو په شریکه یې وکړئ کېږي شریکه
خو ته یو ځل نه وایې چې بیا یې زه وروسته درته ووایم ما ته زده نه ده که نه صحیح تاسو دلته لو هم کوئ ما خو لو که ستړی شم نور خبرې هم نشم کولی زه خیر چې چای وڅښو خامخا یې کوو دوستانو دا دی زمونږ دی ملګري نه پوهېږم څه خواړه راوړل دا څه شی دي دا خو لومړی ځل دی چې زه یې ګورم تاسو تم راځه کښېنه چای راوړه وبښې نو په تکلیف شوې دا څه شی دي که دا معلومات راته راکړي دا لومړی ځل دی واقعا دوستانو چې زه یې دلته ګورم مونږ خو دلته په خپله ژبه کې که نه یا سمیو ورته وایو سمیان سمیو 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 ورته وایي تاسو نه پوهېږم مونږ نه دي لیدلي یو خو ماینچې دي مانچا ورته وایي خو دا رنګارنګ دی هغه بیا یو رنګ کي سمه ده ماینچه ده خو دا رنګارنګ دی او دلته د الوا په شکل تاسو پخه کړي که نه ښه دا د پښتونخوا نه پېښور نه خلک راوړي ډېر ښه ډېر ښه مننه قربان دې شمه زه بلد یم د لونو سره ته تش په پوله راته کښېنه یاره سکل در زما د تیرو تیرو لورونو سره ته تش په پوله راته کښېنه یاره بس دا دی ناست یم کور ودان ژوندی اوسې مسافر دې په خیر راشي خپل وطن ته او زه به دلته تش په پوله ناست یم او دوی به بیا لوونه کوي که څنګه مسافر دی اوس کومنټ ولیکي چې راځي که نه زه به ورته همداسې ناست یم چای بس مسافر چې هر چېرته وي که نه خوشحاله دی وي کامیاب دی وي که نه زمونږ افغانان وروڼه که په دوبۍ کې دي که په سعودي کې دي که په امریکا کې دي که نه زمونږ ډېر ملګري مسافر شول به د لنډ وخت کې زمونږ سلامونه د ومني بس رب دې کامیاب لري خوشحاله د اوسي ټول ملګري دي بس چېرته چې افغانان وي زمونږ سلامونه د ومني خوشحاله د وي امین تاسو دې خوشحاله وئ ژوندي دي وئ ملتیا مو کړئ له دې وروسته ځو تریشل ته تریشل کېږي که نه ترشل مونږ ترشل ورته وایو په کلیوالي ژبه کې نه پوهېږم ترشل ورته وایي ځینې تریشل ورته وایي نه زه هم دې کلیوالي نومونو او دغې کارونو سره له بده مرغه بلد نه یم او دا هر څوک کولی هم نشي ترشل چې کوو هغه کې څنګه ته یې کولی شې که برخه که اخلې هغې کې وایي برخې ورکول کېږي نه پوهېږم به همالته بیا خبرې اترې وکړو زه نه پوهېږم هلته به یې خپله وګورو ملتیا مو کړئ موږ به دا چای وڅښو او دغه ماینچې چې دي د دوی په ژبه څه شی سمیو دا به وخورو له هغې وروسته به تریشل ته لاړ شو تاسو ته به یې در وښایو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست خوستي ملګري وو چې لوه مو کړو چای راوړو چای مو وڅښو هغوی لاړل تریشل پسې لاړل چې غنمو دانې راوباسي نو ما ته یې ویل ته تر څو دې باغ کې اوسه دلته د الوچو بادامو شاتوتو او توتو ونې دي نو ویلې ځان ته پخې پکې پیدا کړه او خورئ تر څو مونږ راځو نو زه به وګورم چې دا پخې پکې شته دي که نه شته دغه ماته به پخه غوندې الوچه ښکاري پخه ده که نه ډېر ښایسته ونې دي ماشاءالله د خدای په قدرتونو نه زار شو که نه چې په دې وطن کې الحمدلله هر رقم میوه کېږي او دا ځای ماته ډېر جالبه دی یو ونه کې دوه رقمه میوه چې یو خواته بادام او یو خواته الوچې دي او دا سره داسې پیوند شوي نه پوهېږم چې د بادامو ونې سره دغه د الوچې خاخ پیوند شوی که د بادامو دلته که راشو که وګورو نو داسې ښکاري چې الوچه د بادامو ونې سره پیوند شوی چې ډېره ښایسته ښکلا یې ورکړې دي باغ ته زو شاتوت دی هلته خواږه شاتوت اوږده شاتوت دي هغه به هم وګورو
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تریشل راورسېد او کار دلته پیل شوی دی چې د غنمو د دې بوټو نه یې دانې راوباسي. نو زه به ډېرې خبرې نه کوم، تاسو په تصویرونو کې وګورئ چې دا تریشل څنګه کیږي، د غنمو دانې څنګه لاسته راوړل کیږي، او زه به هم دلته دوی سره کار وکړم چې کولی شم که نه. اول خو باید دا پوز وتړم ځکه دلته دا د غنمو بوټي چې دي ګارد کوي او بیا صحت ته ښه نه دي. تریشل نه وي، دا غنم څنګه ترلاسه کېدل دا پوښتنه به له دې څخه وکړو. حاجي صاحب بیا هم ستړی مه شي. شکر دی. کور ودان ژوندی اوسې، مننه. که دا راته ویې چې اول څو کلن یې؟ والله زه خپله به زم چې 55 کلی وم. 55 ډېر ښه. چې پیدا شوی همدا تریشل او غنم پکې ترلاسه کېدل که نه له دې وړاندې نور څه وو؟ دغه اوس خو الحمدلله په وبېدې سهولت شو. بلکل. مخکې غویه وو، ښه کلبې هم به پکړې او مثال څپرنګ به هم څه چولي وو، غیبل به هم پکړل، خره وو مثال په خره هم به غیبل کړل. اوس خو الحمدلله په وبېدې ډېره ابودي شوه. مثال تریشل شوی په دې تریشل ماشین باندې پرنده بشای تریشل شوال که کیسا چکه په مثال په نیم ساعت کې په ساعت کې سړی مصیبت نه خلوص کی. بالکل. په پسکې مثال د غنم بودول پسکې به بودول بود بچو یس خو ډېر سهولت دی. په وبېدې دغه د تریشل چې ته ودرېږي په نیم ساعت کې مثال هر شي نه ده. مخکې به دا بوز بود باد په پسکې به جګول پیړ تسکې به سره وه دغه بود بچو په روغلو وشه پسکې به تشنل په وبېدې کې به ویسکې به وي په دغه به مثال په ډول هغه ریښه به صفه کوله. نو دوستانو د حاجي صاحب لهجه لږه سخته ده، زیاتره خلک به پرې نه پوهېږي غیر د تڼیوالو خوستیانو نه، که نه زه به دوستان هغه کسان چې نه پوهېږي د حاجي صاحب وینا دا وه چې پخوا وختونو کې به داسې دا د غنمو ډیرۍ جوړه شوه او پې غویان خره او داسې نور هغه غټ حیوانات به په دې قدم وهه چې تر څو دا د غنمو دانې ترلاسه شي او دا بوز به داسې حال کې ترلاسه کېدل کله به چې تیز شمال و تیز شمال ته به دا غنمو دانې او بوس واچول نو د شمال سره به بوس تې جدا شول. نو خیر اوس حاجي صاحب مننه د معلوماتو نه دی. که دا راته ویې چې تاسو چې د ماشومانو ته په دې لپو کې په دې لمنه کې غنم واچول دا څه معنا لري؟ هغه میږ ماشومان چې وي وړه وړه ماشومان مخکې به چې رشت برابره شوه صفا به شوه ماشومان به روغلل په لاپو کې به داسې چینګه یې ورکوو. بلکل. هغه به ماشومان ډېر خشول وي دیکونه ته به تښتول چا به ورته یخول په کیر کې
خو ډېر اکثره په بیا د ډېرې په دوکانې ته وړل دا ویډ کې بالکل ته په میک چینګې ورکول بالکل بالکل سمه ده مننه حاجي صاحب وخت دې نه نیسم کور ودان ژوندی اوسې نو لکه څنګه چې تاسو ولیدله د غنمو ډیرۍ وه دغه د غنمو ډیرۍ بیا کور ته وړل کېږي کور کې صفا کېږي پاکېږي دا هغه خځلې او واښه یا بوس چې پکې پاتې دي هغه ترې لرې کېږي بیا له هغې وروسته بوجۍ کې اچول کېږي او چې کله په کور کې اړتیا وي ژرندې ته وړل کېږي ته یې وړه وایستل کېږي نو هیله ده خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي د خوست ولایت چې تاسو ته مې پکې د لو او د تریشل دغه برخه در وښودله چې په زیاترو کلیوالو سیمو کې هر کال په دغه موسم کې دا لوونه ترسره کېږي او غنمو دانې بیا ترلاسه کېږي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لیو بخونکي خدای سپارم الله مو مل شه زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ